سلام ګرانو لیدونکو، دا زموږ د یوټیوب چینل لومړی ویډیو ده. هیله ده چې خوښه مو سي. نن موږ یوې ډېرې ښکلې او غرنۍ سیمې ته ځو چې د اسپانیا د جنوبي ولایت کادیز په الجزیرس ښارګوټي کې د الکوبري په نوم سیمه ده چې ډېر شنه او ښکلي غرونه او روانې اوبه لري. موږ اوس د بس په تمځای کې یو او 5 نمبر بس ته انتظار یو چې په 14 دقیقو کې به راورسیږي. ډېره ښه خبره ده چې نن هوا د نورو ورځو په پرتله ډېره ښه ده. دا دی زموږ بس راورسېدی. موږ به د ښار له مرکز څخه د شاوخوا 15 دقیقو لپاره سفر وکړو تر څو د الکوبري تفریحي سیمې ته ورسېږو. دا دی موږ د بس وروستي تمځای ته په خیر سره راورسېدلو. دا هغه ځای دی چې نن موږ ورځو. دا واقعاً ښکلي او شنه غرونه دي. موږ ورو ورو خپل وروستي منزل ته روان یو چې له دې ځای څخه شاوخوا 2.5 کیلومتره لیرې دی او دا د یو عادي کس لپاره شاوخوا 40 دقیقې مزل دی. دا د سهار او مازدیګر پر وخت د قدم وهلو او منډې کولو لپاره بهترین ځای دی. د څو شیبو لپاره له موزیک او ښکلي منظرې له لیدلو څخه خوند واخلئ. موږ کرار خپل وروستي منزل ته نږدې کیږو. زه په شخصي توګه دا ډول ښکلي ځایونه ډېر خوښوم. د داسې ښکلو او ښایستو سیمو لیدل زموږ پر ذهن مثبت اغیزه لري ځکه شنې ونې، نری شمال، د اوبو ښکلي غږونه، د مرغانو اوازونه او آرامه فضا یې ډېره خوندوره او په زړه پورې ده. ګرانو لیدونکو، دا دی بالاخره موږ د خپل سفر وروستي تمځای ته راورسېدلو. لکه څرنګه چې تاسو یې لیدلای سئ، دلته واقعاً یو ښکلی آبشار دی چې ډېرې پاکې او یخې اوبه لري. موږ به د یو څه وخت لپاره دلته پاته سو او لامبو به هم وکړو. هیله لرو چې تاسو به له دې ویډیو څخه خوند اخیستی وي. په پای کې یادونه کوو چې زموږ چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې له داسې ښکلو سیمو نورې ویډیوګانې هم له تاسو سره شریکې کړو.
د اوس لپاره ښه وخت د خدای پامان.